په دنیا کې انسان دا کله صحتمند وي او کله انسان بیمور وي. یعنی په دنیا کې چې څومره ژوند دی په دا ژوند کې په انسان باندې کله صحت غالب وي او کله په انسان باندې بیماری غالب وي. که انسان صحتمند وي بیا خو د الله تعالی شکریا ادا کوي چې یا الله موږ ته د روح صحت راکړی دی. که دا یې بیمور سړی وویني بیا د یخ په مخ کې د هدا شکریا ادا کوي چې یا الله موږ ته د روح صحت راکړی دی، زه لمونځ کړی شه، زه روژه نیولی شه، زه نیک عبادت کړلی شه. دا کاست داسې عبادات نه محرومه دی او یا الله زه خو د مو روح صحت دی، زه خو بیا د عبادت کړلی شه. په دا باندې د الله تعالی د الله تعالی شکریا ادا کوي. او که د انسان کله صحت غالب نه وي په دا باندې بیماری غالب وي، دای بیمور وي، بیا په داس وخت کې دای د خپل وخت ډېر زیات قیمتي ګڼي. دا کومه لمحه چې کومه دو دا وخت چې کوم دی دا د دغه بیمور سړي دپاره ډېر د قیمت ول وخت دی، ځکه چې په داسې وخت کې الله تعالی د دغه انسان د خامخا قبلوي. او د انسان چې کله د بیماری په حالت کې وي بیا د بیماری د انسان د ګناهۍ د کفارې ذریعه هم جوړیږي او داسې د بیماری د انسان د درجې د چګولي د زیاتولي ذریعه هم جوړیږي. انسان د بیماری په حالت کې ځون ته دا وکړو او چې کوم خال دته د پښتنه د پوره ارزي یخته ده دا وکړو، ځکه چې د انسان د بیمور سړي د الله تعالی خامخا قبلوي. حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما نه د روایت دی یا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لا ترد دعوة المریض حتی یبدا. الله تعالی د بیمور سړي دا خامخا قبلوي او کله الله تعالی د بیمور سړي دا نه رد کوي. نو د میشتو حالت داس دی چې که په میشتو باندې خوشحالي روشي، صحت ته میږي، بیا خو خوشحالي بیا د الله تعالی شکریا ادا کوي. خو که کله په میشتو باندې لږ غم روشي، لږ پریشانی روشي، لږ بیمور شي، بیا میشتو د الله تعالی نه شکایت کی، ګیلی کی، شکوی کی، د الله تعالی نه شکری کی، حالانکه دا خبره بالکل نامناسبه ده. ځکه چې الله تعالی دنیا دا د امتحان لپاره پیدا کړی دو، په دا کې و په میشتو باندې خوشحالي هرڅي، په دا کې و میشتو باندې غم هرڅي. او دغه الله تعالی آخرت پیدا کړی دی د جزا او د سزا لپاره. که په دنیا کې چا نیک عمل کړی وي یختو په آخرت کې ښه بدله ملاویږي، که چا بد عمل کړی وي او یختو بده بدله ملاویږي. نو داسې که په انسان باندې خوشحالي راشي، الله تعالی په دنیا کې میشتو ته خوشحالي کوي، دغه لپاره میشتو کسي چې کوم یو کاسو د مو دغه خوشحالي د مو نعمت وګڼي، د مو شکریا ادا کړو. او الله تعالی دغه سه په دنیا کې انسان ته غم هور پرشوي، پریشانی هور پرشوي، ادا کسي چې کوم یو سړی خپل غلطي وګڼي او دای د مو طرف ته رجوع وکړو. نو په خوشحالي کو میشتو د الله تعالی شکریا ادا کوي. او که میشتو باندې پریشانی روشي، غم روشي، بیماری روشي، په داس وخت کې خو د الله تعالی زیات شکریا ادا کوي. په چاردو ځکه چې په داس وخت کې الله تعالی د میشتو د هر انسان دعا قبلوي. او انسان ته په چاردو چې په داس وخت کې د ژوند پوره هدا وکړو او د بل انسان د پوره ده دا وکړو. او داسې حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا ارشاد نقل کوي یا چې عود المرضى ومروهم فليدعوا لكم فإن دعوة المریض مستجابه. یا چې توس د بیمور سړي عیادت کوي، بیمور پرسی کوي، تیمارداری کوي، پښتنه کوي، او یا چې توس د بیمور سړي نه د خپل ځون د پوره د داو احتیاج ها کوي، د داو درخواست ها کوي، حکم ها کوي چې میشته داو وکا، د میش مور پلور تا وکا، د ټول امت ته پوره داو وکا. فإن دعوة المریض مستجابه، یا چې د بیمور سړي داو دا الله تعالی همیشه قبلوي، کله د بیمور سړي داو الله تعالی نه رد کوي. نو بیمور سړي ته چې کله ورسي د پښتنه حق کوي، د حال احوال پښتنه حق کوي، بیمور پرسی حق کوي، خو دغه سره د خپل ځون د پوره د داو درخواست حزنه کوي. نو د دوی خبره په داسې کې ډېر زیات احتیاط پکار دی، یو د بیمور سړي د پوره او یو د یخ سړي د پوره چې هغه بیمور سړي ته د پښتنه د پوره ورسي. یو خدا دا چې بیمور سړی د خپل ځون ته دا وکړو چې یا الله مونږ د بیمورۍ نعمت لري کې
او د دغه په بدله کې مو ته د صحت النعمت راسکي د زون د پوره د صحت او د عافیت له داو حق او چې کیم کا سون دته د پښتنه د پورارسي یغه ته هم پچاردو چې بیمور سړی نه د خپل زون د پورا د داو درخواست هم وکړو ځکه چې په داس وخت کې الله تعالی د دغه بیمور سړی داو د همیشه قبلوي